أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ ملګرو امید کوم چې ښه به رو جوړ به کتونکو نن چې کوم ویډیو در سره شیر کوم سایډ له تاسو سره تصویر ښکاري دا مولانا ادریس رحمت الله علیه تصویر دی مولانا ادریس د کعبې تاریخ بیانوي ټول ورونو ته خو به د هر ملک تاریخ معلومي د خپل ملک پاکستان تاریخ به ورته معلومي د انډیا تاریخ به ورته معلومي د امریکې تاریخ به ورته معلومي خو لیکن داسې وروڼه به پکې هم وي چې هغوی ته به د کعبې تاریخ نه وي معلوم چې یاره کعبه کله جوړه شوې ده دا څنګه جوړه شوې ده نو کتونکو راځئ مولانا صاحب دا بیان زه په خپله باندې هم اورم او تاسو یې راسره هم وورئ کله چې د دواړو جهانو د سردار مبارک عمر 15 کالو ته ورسېد نو دا بیت الله دا دیوال نه د امرو استه شوي او د بیت الله دا چت هم نړېدلی او د عربو دا اراده وه چې موږ دا بیت الله ونړو او دا موږ دوباره جوړ کړو او په دې باندې خشته ښکلې چت په دې بیت الله باندې موږ واچو خو لیکن چاند پې زړه نه شو کولی هر سړی په دې باندې یریده یره که دا بیت الله موږ شهید کړو لکه جومات سړی نه وي جوړی نو شهید کوي بیا روانی بیا نو که دا بیت الله موږ شهید کوو هسې نه چې ته ضرر راته ونه رسي او تکلیف راته ونه رسي نو هېڅ چا هم د بیت الله په شهید کولو د خانه کعبې په شهید کولو باندې زړه نه شو کولی چام په شهید کولو له کولی نه شو او په نړولو چاړه نه شو کولی او دویمه دا وه چې په دې کې یو خامار پکې دی رو غټ خامار او مار نو بعضې وخت کې به هغه سر روغ که او د بیت الله په دې دیوال باندې به یې سر ایښودی او دا خوله به یې وازه کړه دومره غټ سر یو کتابونه لیکي لکه چیلی ته ګوره د چیلی چې څومره سر دی د چیلی په شان دا خوله به یې وازه کړه چیلی عمره سر یو نو خلکو چې به هغې خامار ته مو کتل نو بیا خلک کم ځای کې ورتلل یو ځای کې رکوټې ماري کم ځای کې ورځي خلک نه ورتلل اوس الله پکې خامار ډېره کړی دی او دا خامار کتابونه لیکي وایي د 500 کالو پکې دا خامار دغې ځای کې ډېره دی دا ولې اوس الله ساتلی دی بیت الله چې د دواړو جهانو سردار مبارک راغټ شي چې پاک پیغمبر مبارک پکې په خپل هم ګټې راوچلی که نه الله رسول الله مبارک ته ایثار کړی دی نو خیر اختلاف پکې شته خو لیکن مشهور قول دا دی چې د دواړو جهانو د سردار مبارک عمر دغې وخت کې 15 کاله د نبوت د میلاوېدو نه 15 کاله مخکې دغې وخت کې دوی کلک اراده وکړه چې بیت الله روانه نو په دریاب کې یو بیړی وه او یو بحري جز وه په دریاب کې هغه بندرګاه سره لګېدلی و نو د هغه ټوټې شوي نو د هغې چې کومې تختې وې نو دغه ولید ابن معیره هغه لاړ او هغه تختې یې واخیستې چې دا به د بیت الله په دې چت کې موږ استعمال کړو او هغې کې یو کاریګر و د هغه نوم باقوم و هغه باقوم کاریګر یې هم ځان سره راوسته چې دی به د بیت الله دا چت په خپله باندې تیار کړي و هغه تختې یې واخیستې غټې غټې تختې وې هغې راوړې چې راویاړې نو مشوره په دې باندې وشوه چې دا بیت الله نړو نو د رسول الله مبارک د پلار په ماماګانو کې یو کس پاسېد چې الله پاک دی او حلال مال الله پاک خوښوي نو په دې کې به رسول الله مبارک په رشته دارو کې چې الله پاک حلال مال خوښوي نو په دې بیت الله کې به موږ پاک مال ګورې لګو په دې کې به د سود او د شراب او د دغې پیسې بالکل نه لګو پاک به پکې لګو په هغې باندې مشوره وشوه اوس خامار پکې دی نو ورنږدې کېږي به څوک نو د الله شان ته ګور رب العالمین یو مرغۍ راوسته یو غټ باز او دغې مار سر روچت کړی او د دیوال د پاسه یو ته وي خامار خو بیا سر روچت کړی دی بل ته وي راشه وګوره خامار سر روچت کړی دی خلک یې په تماشه دي الله ورته خلک راغونډ کړل هغه باز بره روانو راغوټه شو دا خامار یې په دې پنجو کې اوچت کړ لاړه یو یړ خلکو ویل لکه هغه باز راغی خامار یې یوړ باز راغی خامار یې یوړ خلک خوشحاله شو ځکه خیر موقع شوه اوس بیت الله بروانی څوک یو هم پیړه نشي کولی هسې نه څه مصیبت راته پېښ نشي ولید ابن معیره راغی او بره وروخته او وی یا الله وی تا ته پته ده چې زمونږ اراده د خیر ده او د شر اراده هم نه ده کړې ځان سره کودال او دروانې هغه سامان واخیسته په بیت الله باندې شروع کړه
څه ځای یې ونړو کور ته راغی خو څوک ورنږدې کېدل نه صرف تماشه یې کوله عرب وایي که بېګاله په ولید ابن معیره باندې د الله طرف نه څه مصیبت راغی که نه نو د الله به د دې روانول خوښ نه نو یو کس به هم نه ورنږدې کېږو او که دا ولید ابن مغیره بیګاله بچ پاتې شو او په ده باندې مصیبت رانغی نو د الله به و د دې پروانولو باندې بیا راضي وي بیا به ورسره موږ هم ملګري شو ټول خلک په دې انتظار دی چې بیګاله په ولید ابن مغیره په کور څه ګړز راځي او که نه ساپت به راځي او که نه شپې کور کې تېره کړه او سارې بیا ځان سره کودله راواغېشته ور روان شو دیوال ته وروخت خلکو ته پته ولګېده چې په داسې مصیبت رانغی بس الله په دې باندې راضي دی نو د بیت الله رونو اوس هم چې ورشه څلور دیواله دي حتیم مبارک اخو هغې نه هم لنډې دیوال تاو دی نو د بیت الله هغه دیوالونو عربو کې قبیلې وې نو د هغې قبیلو کې تقسیم وشو مثال به درله درکم په دغې ګوټ باندې حجر اسود پروت دی نو دغه رنګ یو ګوټ چې کوم دی هغه دېخوا رکن یمانی دی رکن شمالي رکن عراقي هغه د بیت الله د هغې ګوټونو نومونه دي یمن ته چې کوم مخامخ دی هغې ته رکن یمانی وایي نو بیا له د دغې ګوټ او د رکن یمانی په مابین کې چې کومه حصه وه هغه بیلو قبیلو ته په حواله شوه چې د دې مرمت به دا کسان کوي دغه نوره د یو دیوال نه د بله پورې بیل ته حواله شوه چې د دې مرمت به دا قبیلې والا کوي چې ټول عرب په هغې کې شریک شي نو بیت الله یو سپرده اوس خامخا خلک بنیاد لاندې بوزي نو لاندې بنیادونه وکنې باسل نو چې کله د ابراهیم علیه السلام د زمانې کوم بنیادونه و نو هغه داسې ګټې وي لکه د اوښانو ته ګوره د اوښ د قب په شان کوهان نومه هغې ځای ته چې ورسېدل نو دوی یاره موږ ورپسې نور هم لاندې ځو نو چې هغې له څنګه هغه کوداله هغه شی راوبرو یو کس داسې رڼا یې وکړه او داسې دماکه شوه چې دا ټوله مکه مکرمه وخوځېده بس دوی دا د ابراهیم علیه السلام د لاس بنیادونه دي او د دې نه بس نور لاندې تلل نه دي پکار نو بس په هغې ځای باندې شروع کړه اوس حلال مال عربو سره کم و حلال نو چې حلال مال ورسره کم و حرام یې پکې لګو نه نو دا حتیم مبارک الله دې موږ او تاسو بار بار بوزي او الله دې ورله بغیباني ته ور اسباب پیدا کړي زمونږ خو وس نشته خو الله بادشاه دې غټ غټ کارونه کولی شي ما ته هم دعا کوې ځان ته هم کوې عمرې ته مې ډېر زیات لره اوچت شوی دی او چې کور خبره وکړمه نو زما دا زوی ناست دی احمد هغه مور ما ته وایي ګورې ما به هم ځان سره بوځې زه ورته یم دعا کوه چې الله پاک هم بوځي دواړه دې م الله بوځي نو الله دې موږ هم بوځي الله دې تاسو هم بوځي او زما دا زوی دی احمد الله دې دې هم بوځي دی وي بابا ما به هم ځان سره بوځې زه یم الله دې هغه نور بچي م را سره ملګري کړي او تاسو مونږ ټول الله پاک بوتلی کړي خوند کوي نو خیر د الله شان دی چې اوس بیت الله یې جوړو حلال مال کمو نو دا چې کوم حتویم دی نو دا د بیت الله حصه ده د بیت الله اوس که دا حتویم هم پکې راګیر شوی وي نو سیبه بیت الله ته مخوزه ته به څنګه وردننه کېږو اخو چې دا بادشان راشي عمرې له نه ځي خو خلکو ته ښایي چې پلان کې بادشاه هم تللی دی نو حجر اسود به هم ښکل کړي د بیت الله دروازه ورته مال کمو نو دغه لږه حصه د بیت الله رب العالمین پرېښودل بار غوښتل نو د حتویم دا د بیت الله حصه ده دا تې بار پاتې شوه لږه دیوال خو داسې تو کړی داسې ګول غوندې هغه ځای ډېر دی خو یو څو زراعه د بیت الله حصه بار ده د پاسه میزاب رحمت دی هغه ناوه مبارکه د هغې اوبه په دغې حتویم کې رابیږي نو چې بیا دغه میزاب رحمت لاندې لا ولاړې مونځ پکې کې ډېر زیات خوند کوي ډېر زیات خوند کوي او چې حجر اسود له ورشي او بیا د حجر اسود او د بیت الله د دروازې په مابین کې لکه هغې ګوټ کې حجر اسود دا د بیت الله دروازه دغې مخامخ ځای ته ملتزم وي هغې ځای ته چې ورشي او بیا لاسونه پکې دی او کومه دعا کې رب العالمین یې قبلی علما وایي چې موږ پکې کومې دعاګانې کړې دي